د کهانۍ شروعات کیږي د راکي نومي یو مضبوط هلک نه چې د یو خطرناک باکسر هم وي او د یو قتل کړی وي چې د هغې له وجې دی په یو خطرناک جیل کې قید کړی شي او دته د 10 کاله قید سزا واورولی شي. خو دا بالکل یو عام جیل نه وي، دا څه عجیبه جیل وي ځکه چې دا جیل سرکاري نه، دا یو پرایویټ جیل وي او د دې چې کوم مالکان وي نو هغه ډېر زیات بېرحم او ظالمان وي. دوی د قیدیانو سره د خپلې خوښې مطابق ظلم کوي او ټولو قیدیانو لره د خپل نوکرانو په حیثیت استعمالوي. اصل مالک چې کوم وي نو هغه ته څه پته وي چې د راکي نومي قیدي د لاسه به زما مرګ وي او دغه شان راکي د جیل ټول غټ کسان یو په یو وجني. د دې کهانۍ په اخره کې به موږ وګورو چې راکي د جیل اصل مالک په یو عبرتناک مرګ سره ووژني. نو ملګرو، دا کهاني ډیره خوندوره ده. د دې د شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډیر زیات مهنت کوو. نو راځئ چې واورو دا خوندوره کهاني. نو دې نه پس موږ وینو چې د قیدیانو ډک یو بس جیل ته راننوځي. کله چې دوی چیکینګ شروع کړي نو هر یو قیدي خپل نوم او جرم وایي او مخکې تیریږي. په دې کې د راکي نمبر راشي خو په راکي میټل ډیټیکټر आवाज شروع کړي نو ګارډز دا ګمان وکړي چې د ده سره څه هتیار دي. نو دوی څه بیا نه مومي. کله چې د ده ایکس ری وشي نو په ایکس ری کې دوی هغه څه وویني چې د کوم په وجه ټول ډیر زیات حیران شي. دوی وویني چې د ده په سینه کې 15 ګولۍ انخښتې دي. دې نه پس ټولو ته اندازه وشي چې دا څه یو عام قیدي نه دی. ګارډز د راکي نه تپوس وکړي چې دا ته ولې نه راوکاږي. نو هغه جواب ورکړي چې دا ما یو یادګار ساتلی دی. نو دلته دوی ته دا اندازه وشي چې دا د عامې سزا قابل قیدي نه دی. د ده لپاره ډېرې سختې سزاګانې پکار دي ځکه چې په ده کې د درس زغملو څه ناشنا طاقت موجود دی. دا جیل په 4 حصو کې تقسیم شوی وي او وارډن په هر جیل باندې طاقتور قیدیان مسلط کړي وي. دېخوا موږ وینو چې څه کسان یو بوډا سړی تنګوي ځکه چې د دې د رهایۍ ټایم نږدې وي. دې بوډا د خپل زوی دپاره د لرګي یو کیلونه جوړه کړې وي خو دلته دا کسان د هغه نه دا کیلونه ماته کړي او په دې ډېر زیات محنت کړی وي. نو دې له وجې دې ډېر زیات غوسه شي او بل خوا سیمول نومي سړی ده ته وایي چې زما د اجازت نه بغیر ته د جیل نه نشي وتی. سیمول د وارډن ډېر زیات نږدې سړی وي. دې اورېدو نه پس دغه بوډا نور هم غوسه شي او خوا کې پرته رنده راوالي او په ده باندې د حملې کولو کوشش کوي. خو دلته سیمول د ده نه رنده واخلي او واپس په دغه بوډا گزار وکړي چې دې سره د ده مخ په ډېر بې رحمۍ سره کټ شي. خوا کې موجود کسان د مظلوم بوډا هیڅ مدد ونه کړي. خو کله چې سیمول روان شي نو راکي ده ته خپه اړم کړي چې دې سره سیمول په میخونو راوغورځېږي او سیمول ته یو مضبوطه بدله میلاو شي. د سیمول ژوند خو بد شي خو دی په یو ستر ګړون شي. سیمول خپلو ملګرو ته وایي چې د راکي د مرګ بندوبست کول پکار دي. خو د ده ملګري ده ته وایي چې بوس ته هیڅ هم مه کوه، موږ به په میک ډریګن باندې د هغه کار تمام کړو. میک ډریګن یو ډیر خطرناک او طاقتور پهلوان وي او دا هم یو قیدي وي. د ده لوږه خو به هیڅکله هم نه ختمېده. بله ورځ سیمول رشوت ورکړي او د راکي سره د مقابلې کولو دپاره د میک ډریګن د رها کولو مطالبه وکړي. بل سین کې موږ وینو چې هغه بوډا قیدي راوبرلی شي او ګارډز ورته ووایي چې ستا رهایي کینسل شوې ده، اوس به ته نور هم حصار یې. خو دغه قیدي دوی ته په منت زاری شي. اوس د دا منت زاری هیڅ رنګ نه راوړي ځکه چې ته خو اوس یو بل جرم کړی وي. د جیل یو اهم سړي ته نقصان رسولی دی. دوی هغه ته نور وال هم ورکړي چې دې سره دغه بوډا سړي ته ځان بوج ښکاره شي. نو بله ورځ موږ وینو چې هغه بوډا کس خودکشي کړې وي. دې نه بعد موږ وینو چې راکي په یو تیز توپان کې کراټې شروع کړې وي او خپل ټریننګ کوي او دې سره هغه خپله غوسه ژوندی کوي. بل طرف ته موږ وینو چې ګارډز راشي او ټول قیدیان بهر ته وکاږي او راکي یوازې پاتې کی. په دې کې میک ډریګن راننوځي او راکي په یو ډېر زوردار ګزار سره اخوا لړه کړي. راکي خو په پیله کې ده ته څه نه وایي خو چې کله دی پوه شي چې دا پهلوان زما د مړ کولو دپاره رالېږلی شوی دی نو دې نه پس دی دغه پهلوان په یو دومره زوردار ګزار سره ووهي چې دې سره د ده مرګ واقع شي او دی مړ شي. سیمول چې ته هر څه وویني نو د راکي سره جګړه شروع کړي او دا د راکي په لاس کې یو تیره میخ آر پار کړي. راکي د سیمول لاس تاو کړي او د هغه ګوتې ماتې کړي. دې نه پس راکي د خپل لاس نه دغه تیره څیز داسې راوکاږي لکه چې دی هیڅ درد نه محسوسوي او دې نه پس راکي د سیمول کار تمام کړي. ګارډز راکي لره خپل لاکپ ته وړي خو دلته د نارث بلاک کیپټن راکي ته ووایي چې ته زما په ګینګ کې شامل شه
ځکه چې دې د راکي د طاقت نه متاثر شوی وي. خو روکي د د افر نه انکار وکړي او دغه ځای نه لاړ شي. دې نه پس بل سین کې مونږ وینو چې د راکي سینا د جګړې له وجې زورولې شوې وي چې دې له وجې روکي په خپله سینه کې د هغه کانتوسو له وجې درد محسوسوي. په دې کې د خپل زوړ یادونه ذهن ته راشي او د خپل تره نه به چې هغه کوم ټریننګ اغوستو نو هغه ټول سوچونه دې شروع کړي چې دې سره د حوصله نور هم سیوا شي. کله چې سحر شي نو ګارډز راکي د اسسټنټ وارډن کمرې ته بوزي. دلته موږ څه ګورو چې اسسټنټ وارډن یو خطرناک سړی وي. د ده نوم سایکلاپس وي. د ده یو لاس نه وي چې د هغې په ضد د کونډې لګولې وي او د دا یو سترګه هم نه وي. د یو نقلي سترګه لګولې وي. سایکلاپس ګارډ ته ووایي چې د روکي رپورټ بیان کا. د رپورټ مطابق روکي مرډر کړی وي او د په خاندان کې هیڅ څوک هم نه وي. په رپورټ کې دا هم لیکل شوی وي چې روکي یو خطرناک انسان دی. دې دپاره دله په یو خطرناک جیل کې قید کول پکار دي. دې نه پس سایکلاپس یو خط راواخلي چې دا خط د روکي د پاره چاره لګلې وي چې په دې کې یو تصویر هم وي. روکي چې څنګه د خط اغوستو دپاره په ټیبل لاس کېږدي نو سایکلاپس د په لاس کې دغه کونډې ورخښې کړي او دې نه پس په هغه باندې لګاتار د سوکانو ګزارونه وکړي. په دغه خط کې چې کوم تصویر وي نو سایکلاپس دغه تصویر راګونج کړي. دې لیدو نه پس روکي د غوسې نه ډک شي او ټیبل ټوکلې ټوکلې کړي. دغه وارډن ډېر زیات غوسه شي او په روکي باندې فایر هم وکړي. خو روکي دغه ګولۍ په خپل لاس سره بلاک کړي. هغه خو کولی شو چې وارډن مړ کړي خو هغه داسې ونه کړي. نو دې وارډن له آخري وارننګ ورکړي او دغه ځای نه لاړ شي. دې نه پس موږ وینو چې روکي په خپله کمره کې ناست وي او د خپلې ښځې سوچونه کوي چې په دې یادونو کې هغه بانسري بجاول شروع کړي. خو دلته یو ګارډ راشي او دته وارننګ ورکړي چې کچېرې تا دوباره دا دون بجاو کړو نو دا شپېلۍ به درنه موږ ماته کړو. بله ورځ د جیل یو څو قیدیانو یو بل قیدي راګیر کړی وي او د ده سره وهل ټکول کوي. اصل کې دوی ته پته لګېدلې وي چې دا یو غدار دی. دا د قیدیانو رازونه ګارډز ته اوروي او د هغه بوډا مرګ هم د ده د لاسه شوی وي. په دې کې دغه کس دوی ته په مینځ زاری شي او ورته وایي چې زه به دوباره داسې نه کوم. خو دوی دغه کس نه معاف کوي. په دوی کې یو کس د لرګو کټ کولو یو غټه اره راواخلي او چې څنګه دی په ارې سره په دغه گزار کوي نو په دې کې نارومي راشي او د دوی نه اره واخلي. په دې کې سایکلاپس نارومي خپل دفتر ته بوزي. سایکلاپس دته وایي چې د روکي په وجه په دې نورو قیدیانو کې هم پوره همت راغلی دی. نو که دا کار داسې روان وي نو زر تر زره به دوی په موږ زورور شي. زه دا غواړم چې ته دوی ته سبق ور وښایه او اوس د روکي مړ کولو کار ستا په ذمه دی. دې نه پس په ګراونډ کې موږ نارومي وینو چې ده هم هغه کس ځوړند کړی وي کوم چې بېګا د ده مقابله کوله. نارومي دا د دې دپاره ځوړند کړی وي چې د دې نه دا نور قیدیان ویریږي او بغاوت اختیار نه کړي. دې نه پس روکي هم میدان ته راشي ځکه چې نارومي دې چیلنج کړی وي. دې نه پس نارومي صبر ونه کړي او په روکي ګزار وکړي. څنګه چې فایټ شروع شي نو نارومي د روکي په سترګو کې ماتې شیشې ورولي چې په دې سره د روکي سترګې د وینو ډکې شي او د نظر کار پرېږدي. نارومي د موقع نه فایده اوچته کړي او د روکي مضبوطه فټایي وکړي. دې کې د لاس رګونه هم کټ شي. نو دلته روکي مقابلې بیللو ته بالکل نږدې وي. خو دلته ټول قیدیان د روکي دپاره چغې شروع کړي او روکي له حوصله ورکړي. دې نه پس روکي پیپلاین مات کړي او هغه په اوبو سره خپلې سترګې صفا کړي او د نظر اوس کار شروع کړی وي چې څنګه نارومي په ده ګزار کوي. نو روکي ځان بچ کړي او واپس د نارومي سر په یو ډېر مضبوط ګزار سره ووهي چې دې سره د هغه سترګې د بال په شان ودانګي. دې نه پس روکي خپل کټ شوی مټ وتړي او واپس د فایټ دپاره ځان نور هم تیار کړي. خو دلته د نارومي زور ختم شوی وي او هغه حوصله وبیلي. نارومي په خپله خېټه کې چاړه ورکړي او د خودکشۍ کولو کوشش کوي. دې نه پس روکي د هغه نه چاړه واخلي او په خپله د هغه کاته ختمه کړي. بل خوا روکي خپل ملګری د دغه کراس سره راکوز کړي. نو دوی چې کله وویني چې دی خو مړ شوی دی نو دا ټول په سایکلاپس ورمنډه کړي. نو ملګرو دا وه د دې کهانۍ اوله برخه. که چېرې تاسو د دې دویم اپیسوډ غواړئ نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ضرور ولیکئ. د دې کهانۍ دویمه برخه ډېره ضروري ده ځکه چې په هغې کې به موږ وینو چې دا ټول جیلیان په خپله د جیل نه ځان رها کړي او روکي د جیل اخري او اهم مالک له شکست ورکړي او د جیل دیوال مات کړي او ټول ازادي بیا مومي. نو دوستانو ویډیو لایک کول مه هېروئ او زموږ دا چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ او غنټۍ نشان هم آن کړئ چې د دویمې برخې نوټیفیکیشن د ټولو نه اول تاسو ته میلاو شي. نو میلاویږو به په بله برخه کې. د الله په امان.